درنو هیوادوالو السلام علیکم. ستړي مشئ. هیله یم چې روغ او جوړ وئ. د سایرس اکاډمي د پښتو الفبې ته په خیر راغلی. نننی سبق د ی د ی ته په پښتو کې اوږده یې ویل کیږي ځکه اواز یې اوږد دی. ی دا ولې یې دی ځکه دوه ټکي چې پاس په پاس ورکړي دي د موږ پخوانیو لیکوالانو الله د دوی راته مغفرت ورته وکړي شونډې او په عمودي شکل باندې وازیږي. ی ښکته او پورته وازیږي. تاسو دا امتحان کوئ. بیلګې یا مثالونه یې چې دي څنګه یې، چیرته وې، راځه چې ځو، په کور کې یم، په کور کې یم. ګرانو اوریدونکو هیله یم چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي او زموږ د یوټیوب د کانال سره www.youtube.com/cyrusacademy1 سره یو ځای شئ او نور سبقونه هلته وګورئ. ته بل سبق مو په الله سپارم. خدای مو مل شه.